شروع کوم د الله د لوی نوم نه چې بخونکی او مهربانه دی. زه محمد ایاز زیدوال د ذوق کاروان د یوټیوب چینل له طرفه ستاسو ته مخامخ یم او پروګرام دی نه هېرېدونکي اوازونه. او نن به په هغه شخصیت باندې پروګرام کوو چې د مرغوز دی استاد صوبت خان او یو ښه ګلوکار، یو ښه سندرغاړی او د ټولو نه لرغونی لکه مخکې تیر شوی دی. نو په هغه به یو څو خبرې کوو، خو د هغه لومبی یو څو ټاپې چې هغه موږ څخه دي او د تور ککوړي په شکل کې واورئ، بیا به په هغه تاریخ هم وو خبرې به پرې کوو. زه بیا خپلې خبرې له راځمه چې په ضلع صوابی کې ډېر خوږخولي شاعران او فنکاران سندرغاړي تیر شوي دي، خو په هغې کې یو د استاد صوبت خان نوم هم ډېر مشهور دی. صوبت خان په 1882 کې په مرغوز کلي کې پیدا شوی و 1882 کې، او د ده پلار نوم نعمت، او دا د پلار نیکه نه سندرغاړي تیر شوي دي. ویلی شي چې نعمت استاد به هم په حجرو کې مجلسونه کول. کله چې استاد صوبت خان رالوی شو او بورړی شو، نو ده به بیا هم لکه د پلار په شان په حجرو کې مجلسونه کول. د ده یو بل ورور و محبت چې د صوبت استاد نه کشر و، چې نعمت د دوی پلار به په حجرو کې مجلس کو، نو د ده پلار سره به په مرغوز کې یو سړي مانګې غږو، نو محبت په هم د هغه سړي ګوتو ته کتل او مانګې زده که. نو بیا به خپل ورور سره صوبت خان سره صوبت استاد به رباب غږو او محبت په سره مانګې غږو او په حجرو کې به مجلسونه کول. دغسې وخت تېرېده چې زمانه راله، نو محبت د دوکړې ښه ماهر استاد شو او صوبت ورسره باجه هم زده کړه. نو بیا نوم یې ډېر مشهور شو. په انډیا کې چې کومې کپنۍ د ریکارډینګ شروع شوې، نو هغې کې صوبت خان په ړومبي ځل
یو نعتیه کلام وي او په لومبي ځل پکې صحبت نعتیه وي او دا یې د پښتو وي. نو دا ریکارډونه ډېر مشهور شو، حالانکې صحبت نوم بیا هم ډېر زیات خور شو او په 1935 کې د احمدین طالب یو نیمکای ووی چې په هغه دا وه سپینه کوکه یې پرته نتکای د سرو ده او د نندارو ده. دا ریکارډ چې وویلی شو د ده نوم ډېر زیات مشهور شو او در سواته در بونیره او در دیره در دې چې افغانستان ته هم ورسېد او په هغه زمانه کې د افغانستان ګورنر اشم خان چې دا واورېده نو استاد صحبت خان له بلنه ورکړه د افغانستان د راتلو. اول ته کې به هغه ته چې کوم دی د درباري مجلسونه هم کول. بله خبره دا وه چې د صحبت استاد مشهورتیا په بله وجه وه چې احمدین طالب هغه زمانه کې په سوات کې او غټو غټو خانانو سره لکه شیر افضل خان د دنګرام شیر افضل خان سره، د تاڼي میر حسن خان سره او د تاڼي میر حسن خان سره ډېر خط کتابت مو هغه سره به ته راته او دا غټ خانانو او احمدین طالب د هغه زمانې یو لوی شاعرو او د صحبت استاذ مو. نو په هغې تعلق ډېر زیات خور شو. د دیر نواب ولم یو باجه ورکړې وه، جرمنی باجه وه، دا یې ورته په انعام کې او نور سندونه یې موله ورکړو. بیا د یو بل شی ووی چې دا څیز یې ووی چې دا ما صوبتي غزارونه په دلچي کړي دي، زلفو یې غونچي کړي دي، چې دا یې ووی دې سره هم دا د خپل سندره وه، خپله یې جوړه کړې وه چې دا څیز یې ووی. نو بیا یې نور مشهور شو، خو د احمدین کلام باندې ډېر مخکې تللی نو د آل انډیا ریډیو ورته د سټار خطاب ورکو او انعام یې ورسره هم ورکو. بیا په دې وخت تېرېده دلته کې یو زیدې ته به هم راته، مرغوس کې به هم مجلس کو، داسې چې کوم دی. نو بیا دی په کډه لړ ویسا ته لړ او په چچ کې هلته پاتې کېده. نو دا څه زمانه یې په چچ کې تېره کړې وه. د ده یو اوښ یو هغه به ورسره مجلسونه کول، باجه به ورسره هم غږوله، د هغه فضل احمد فضلو به یې ورته وي، هغه به هم د سره و. احمدین طالب سره دغه زمانه وه چې ناسته پاسته وه. په مردان کې بیا دی مستقل پاتې شو، هلته به سازیان دا سندرغاړي ټول په مردان کې پاتې کېدل. نو احمدین طالب هم بیا بوډا او بیمار هم هغه به ورسره په هغې کې پاتې کېده. صحبت خان استاد له خدای پاک نور زامن ول هم ورکړو او دوه لوڼې هم وي. د صحبت یو خور وه چې د هغې کمودی نوم و د خورې، او د بلې خورې امدي نوم و، امدي هغه زموږ په زیده کې واده وه. او لوڼې وې، یوې ته به یې تاریه وي، د صحبت استاد لور وه، هغې ته به یې تاریه وي، او بلې ته به یې دغه وې سرواسیه وي. او د صحبت 3 زامنو. د ډومبي مشر زیه چې کوم و د هغه نوم و خورشید ظفر، چې په هغه هندوستان کې چې کوم دی د موسیقۍ تړون کو. او بیا چې کله پاکستان جوړ شو نو دلته هم یو اردو فلم له چې کوم دی نو د موسیقۍ تړون کړی دی. بل زیه چې کوم و د هغه نوم و جمشید، خو د هغه دماغي حالات لږ کمزوري و نو هغه دوره دغه نه و. دریم زیه چې کوم و پروخسیر شمع استاذ په 1918 کې هغه پیدا شوی و. او هغه به وي پروخسیر شمع به خبره کوله چې زه کله بوړی شوم زه ډېر ښایسته ومه، نو مور به چې کوم دغه چې کوم دی زنانو به بوتلم، ما به په ښځو زنانو ته سندرې وي چې وړوکی هلک وم، مور سره او د ترور سره به تلم، کمودای سره. او د صحبت د ښځې نوم چې و د هغې څه نوم و؟ د هغې بچوګی نوم و، بچوګی نومې جینۍ وه، هغې سره یې واده په مرغوس کې کړی. او پروخسیر شمع ډېر زیات کار په موسیقۍ کړی دی. پیښور ریډیو پاکستان له هغه ډېر موسیقۍ تړلي دي.
او ډېر ښکلی سړی و، ما هم لیدلی و. دلته زیدې ته راغلی و، سور سپین سړی و، باجې غږوله او راد حسین استاد سره و. او معبد چې و دا د ګلریز تبسم پلار و او د صحبت استاد خپل رور و کشر. ګلریز اوس هم ژوندی دی او خو سندرې بس کړي دي. د دی په ټبر کې نور داسې څوک نشته چې سندرې ووایي. د ګلریز زامن هم دا کار نه کوي او دی هم هغه شی بس کړی دی. بل د دی په مردان کې پاتې کېدو، نو په مردان کې د چې کله دا سندره ووي چې نه علت ته خدای وریږي په بازار د چکلې، نو په هغې باندې خلکو بد وګڼل او هغه چې کوم دی ورپسې وختل او بره بالخانه کې چې کوم دی نو مړ او کتې راوغورځو روډ ته. دا جنگ عظیم چالو 1942 1942 او د پشکال بادرو ورځې وې او بیا دی په تابوت کې راړی شو او د مرغوز په لویه مقبره کې خارو ته وسپارلی شو. اوس چې دی کوم شعرونو کې احمدین طالب یاد کړی دی نو هغه به تاسو ته مختصر ټکو کې ووامه چې یا زما د سنگین شعر لیاقت دی یا په خولې کې د صوبه ډېر لذت دی، یا تللی په میزان زما الفاظ دي یا ماهر زما الفاظو کې صحبت دی، یا زما د خولې دوا ده ورته ډېره یا ورکړی مولا دله شرافت دی. او د بی پیره مجلسیانو ته حیران یم، د بی پیره مجلسیانو ته حیران یم، بې تعلیمه زور کوي چې صحبتې شم. او اخیری کې اوس دا وامه چې اجازت غواړو بل پروګرام به که خیري په استاذ صاحب علي خان کوو که روغ ژوندي وو که خیري، او اوس ته استاد صحبت خان دا ریکارډ واورئ او اجازت راکړئ.